ما چې کوم آیت کریمه ستاسو مخکې تلاوت کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، په دغه الف لام میم کې الله رب العزت انسان ته پیغام ورکوي، دو پیغامونه ورکوي. یو انسان ته د انسانیت درجه ښیي، انسان د عقل درجه ښیي، انسان د پوهې درجه ښیي، او بل الله رب العزت د قرآن کریم شان بیانوي. انسان ته د انسانیت د عقل او د پوهې مرتبه داسې ښیي چې کله تا ووایي ولضالین آمین چې مخکې ته لاړې ودې کتلل الف لام میم راغی. الف لام میم دې ته حروف مقطعات ویل شي. حروف مقطعات دا معنا چې په دې باندې د دې معنا باندې څوک پوهیږي نه، د الله نه سوا په دې د دې معنا باندې څوک نه پوهیږي. الله رب العزت په شروع کې حروف مقطعات راوړل، د دې دپاره راوړل انسان ته وښودله اے انسانا ستا د پوهې ستا د علم چې کوم ځای کې انتها کېږي هغه ځای نه د رب د علم او د رب د پوهې ابتدا کېږي. ووایه سبحان الله. اول انسان ته الله رب العزت دا وښودل. پکې دویمه خبره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قرآن کریم یو حرف باندې لس نیکۍ دي. بیا فرمایي زه دا نه یم چې الف لام میم یو حرف دی، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف جدا حرف تے، لام جدا حرف تے، میم جدا حرف تے. الف من جدا لسنے کہی دی، لام من جدا لسنے کہی دی، میم من جدا لسنے کہی دی. الف لام میم من در تدیش نے کہی ملاوش لی. بعض علماء کرام فرمائی نا الف کی دری حرفو ندی، الف حمزہ دا، لام دے، فا دا، پدیبن لس دیرش نے کہش لی. بیا اور پس لام کی دی حرفو ندی، دی کی دیرش نے کہش لی. بیا میم کی دری حرفو ندی، بیا په الف لام میم کې ټوټل 90 نیکۍ تا ته ملاو شي. دې کې یو بل پیغام هم ما ته ملاو شو. بعضې خلک دا خبره کوي وایي چې د قرآن کریم معنی باندې نه پوهېږي، بیا د قرآن کریم تلاوت کولو ضرورت نشته، دې کې تا ته ثواب نه ملاویږي. نو زه هغو ته وایم پیغمبر علیه السلام چې کوم د ثواب هغه مثال ښیل هغه حروف مقطعات ښیل دي، او حروف مقطعات په معنی باندې څوک نه پوهېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الف لام زه دا نه یم چې الف لام میم یو حرف دی، الف جدا حرف دی، دې من لس نیکۍ دي چې حروف مقطعات په معنی باندې څوک نه پوهېږي، هغې من نیکۍ ملاویږي. نو بیا د قرآن کریم من ولې نیکۍ نه ملاویږي؟ دا یو افوا ځینې کسان وسمه خوري محکومه دعوا، دا بی بنیاده بی دلیله. قرآن کریم پوهېږي بیال والا، قرآن کریم په معنا باندې نه پوهېږي بیال والا. قرآن کریم ادب کوه، احترام کوه، عزت کوه، د دې به د الله پاک هم درته ثواب راکړي. بیا لوستلو خو پرېږده، لوستلو من خو نور علی نور. زه به خبره و مختصر کوو. د دیوبند چې کوم انډیا کې زینوم د دغلته یو عالم مولانا رحمت علی منشي ورته ویل شي، هغه سرکاري ملازم یو ځل هغه په لارې باندې روان دی، ګوري خلک جمع شوي دي او انتظار کې ولاړ دي، د چا انتظار کې ولاړ دي. دوی راله او خلکو نه یې تپوس وکړو د چا انتظار دی، ولې ولاړ یې؟ هغه ورته وي بس ستا انتظار دی، ستا انتظار کې ولاړ یو. وی ولې څه چل دی؟ وی دا سړی مړ شوی دی، تا له جنازه پړاولی او د وصیت کړ چې دغه مولانا صاحب به دا جنازه پړاوي. هغه وی زه سرکاري ملازم یم، ما سره ټیم نشتی، زما ډیوټي ټیم پوره دی، زه ځمه. نو هغه ورته وی د وصیت کړ دی، بل څوک پړاوي نه. بهرحال هغه جنازه پړاو کړه، هغه مړی خپل لاسونو سره قبر کې کېښودلو. دې نه پس دفتر ته روان دی، خپل ډیوټي ته روان دی. دی چې لاړ دفتر ګیټ ته چې ورسېدو، وایي کتله سرکاري ملازمت کارت د سره نشته. دته دا پته ولګېله چې کله ما دا مړی کته ایښودو نو ما نه دا کارت دغه ځای ګرته وشی دی. نو ده اوس د ملازمت د تلو خطره وه، مفتیانو سره رجوع کړه. مفتیانو ورته ووایي چې دا ستا ملازمت ته خطره ده، ته دا قبر کولاولی شي، دا کارت واخیستلی شي دی نه
کور والو نه اجازت واغستو خلک را جمع شي د قبر کولاویږي څوک یریږي خواته نه راځي څوک لرې ولاړ دی هر یو تماشه کوي د خدای څه منظر به پکې نه به څه راوځي مار به وځي لړم به وځي څه شی به راوځي څه عذاب به راوځي اور به راوځي دو څوک مخکې جرأت نه کوي یو بل ته ګوري بل ته ګوري چې یاره څوک په ابتدا کوي بهرحاله قبر من ابتدا وشله دا قبر لږ ټایم شی دی چې پس وروسته ګلابېږي دو چې رو خاوره لرکي قبر نه خوشبو راځي رو خاوره کته ته کوزېږي دا خوشبو نوره تیزېږي اخر دو کته هغه تختې ته ورسېدل تختې چې اوچته کړه داسې یو قسم سیلی په شکل کې خوشبو راله دا پوره علاقه دا خوشبو نه معطره کړه دو چې کته قبر کې وکتل قبر د ګلونو نه ډک دی دو حیران شته چې داسې منظر شاید کې چا لیدلی وي دو لاړل چې د څه عمل کو چې داسې لږ ټایم شی دی دو لاړل د کور ته لاړل کور والې نه یې تپوس وکړو چې د ده څه عمل و هغوی د ده دا عمل و چې ده به ګډې بزي سره ولې خو دی به چې سهار مونځ له پاڅېدو نو مونځ نه پس به قرآن کریم واغستلو او قرآن کریم په یو حرف باندې به ګوته خوځوله مخکې ته به روانو او دغه خبره یې کوله یا الله تا چې دې حرف کې څه ویل دا هم حق دی په دې کې د څه ویل دا هم حق دی دغه خبره به ده کوله او دغه څه ټیم کور به دغه د تلاوت و بیا به پاڅېدو نو ما تاسو ته عرض کولو هغه قرآن کریم لوستل هغه نه راتله خو قرآن هغه عزت هغه شان هغه مرتبه هغه دغه په زړه کې پرته وه هغه ته دا پته وه چې دا د الله کلام دی هغې د وجې نه هغه د هغې عزت کو نو الله پاک ورله څومره مرتبه ورکړه بله خبره الف لام میم کې الله رب العزت ما تا ته دا پیغام راکوي د قرآن کریم فضیلت حواله سره شان حواله سره الف لام میم باندې علماء کرام غټ کتابونه لیکلي دي خو زه خیر زه به تا ته مختصر غونه ووایم الف لام میم الف نه مراد الله فرمایي چې دا کتاب د چا طرف نه راغلی الف نه مراد الله دا د الله طرف نه راغلی لام نه مراد جبریل دا کتاب راوړی چا دی دا جبرائیل علیه السلام راوړی دی او میم نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دا راغلی په چا باندې محمد صلی الله علیه وسلم من راغلی خوئے صلی اللہ اللہ پاک اخلا یہودیانو با دا خبر کوله چې دا نبی علیہ السلام جادوگر دی خپل طرف نه راوړی دی الله پاک اخل چې الف لام الف دا د الله طرف نه راوړی هم جبرائیل دی دا غل نبی علیہ السلام ته دی لا ریب فی پدې کې شک نشتا او که خامخ تاسو ته شک یې الله پاک فرمل فاتو بسورۃ من مثلی دغه پشان یو سورۃ راوړی یو آیت راوړی الله پاک بیا فرمای فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا کہ تاسو د دې مقابله ونه کړه تاسو د دې مقابله کې سورۃ رانړو ولن تفعلوا لسر برانړ تر قیامت پورې برانړ هغه وخت کې فصاحت او بلاغت خلقو عربی من پویدلو خلقو ذهین فتین هوښیار سمجدار خلکو چې هغه به خپل د اسونو نسلونه یادول هغه به په داسې پاڼو او رقونو باندې شعرونه یادول نن به څوک د دې مقابله وکړي فساد بلاغت به د کوم ځای نه راړي هغه وخت ډېرو کوششونه کړو د دې قرآن کریم مقابله یې نه وه کړې بل لفظ قرآن معنی څه ده دو معنی لري علماء کرام یو وی چې قرانه یقرنو د دې معنی د ملاویدل د آیاتونه یو بل سره ملاو دي څه کدي ته قران وی بل وی قرأ یقرأ د دې معنی د لوستل دا قران کریم لوستل کیږي څه کدي ته قران وی امام رازی رحمت الله علیه لفظ قرآن نے منگتا پیغام را کر دے امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ تا تا قربت پہ کار دے دا اللہ تا تا نزدیوالے پہ کار دے قاف لفظ قرآن کے قاف دے تو قرآن کریم لولا تا تا بدا اللہ قربت ملوشی تا تا بدا اللہ نزدیکت ملوشی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمائی فمراتب القرب الاللہ منوت بتلاوت القرآن دا اللہ تبارک و تعالی طرف تا د نزدېکت د قرب د ټولو نه لوی زر قرآن کریم تلاوت دی په دغه لفظ کې دویم حرف دی قاف پسې را ده که ته د رب رحمت غواړې نو قرآن کریم لوله دا بچیان نیک صالح اولاد تبلیغیان بزرگان ولیان صوفیان شیخان علماء کرام قاریان دا د رب رحمت دی انعام دی احسان دی کہ ته د رب رحمت غواړې قرآن کریم لوله ستا کور کې به رحمت راشي ورپسې دی الف
کہ ته غواړې رب تا من احسان وکړي، رب تا من انعام وکړي، رب تا من اکرام وکړي، قرآن کریم لولا. قرآن کریم تک امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی الف نہ مراد انعام و اکرام و احسان دے، او آخری حرف نون کہ ته غواړې تا ته د رب نصرت ملاو شي. نصرت معنی مدد ملاو شي، نو قرآن کریم لولا د رب تا ته غیبی نصرت او مدد ملاوي. دا پریدا په دې قرآن کریم کې هر څه دی، دا هر څه علم دی په دا قرآن کریم. یقینا زده کول دا ضرورت دی، دا علم اعلی بالا دی، په دې کې ترقی ده، په دې کې کمال دی، په دې کې خاص دی، په دې کې خوشبو ده، په دې کې ښکلا ده، په دې کې رفعت دی، په دې کې بلندی ده، په دې کې عزت دی. که ته غواړې تا ته کمال ملاو شي، تا ته عزت ملاو شي، تا ته رفعت ملاو شي، تا ته شان و شوکت ملاو شي، تا ته مرتبه ملاو شي، تا ته خوشحالی ملاو شي، تا ته سعادت ملاو شي، نو قرآن کریم ته کښېنه، قرآن کریم لوله.